د غزني ناوې ولسوالۍ نوي کلیو کې د 130 میلیونو افغانیو په ارزښت د ترانسپورت او اوبو لګونې برخه کې د 111 منظور شوو پروژو له جملې د 18 کار پیل شو. د غزني د کلیو بیارغونې او پراختیا ریاست په چوکاټ کې دا پروژې د خلکو په مشرۍ بیارغونې موسسې له لوري پلي کیږي او په 6 میاشتو کې به یې چارې بشپړې شي. دغه 18 پروژو کې محافظوي دیوالونه شته، په دې کې پلچکان شته او په دې کې د لارو جوړېدل شته او په دې کې د کاریزو پاکېدل شته. همدغه 4 قسمه پروژې دي چې نن موږ عملاً شروع کړې. ناوې ولسوالۍ ولسونو ته دې مبارک وي، الله پاک دې دوی د هوسایي سبب وګرځوي. او د دغو ټولو پروژو د دغو 18 پروژو لګښت چې دلته کوم مصارف ورباندې کول کېږي تقریبا یو نوکی کم 15 میلیونه افغانۍ دي، هم چې پر دغو 18 کلیو کې به دا 15 میلیونه افغانۍ مصرفېږي. بل خوا د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي خوښ دي چې له کلونو وروسته حکومت یوه هیره ولسوالي د بیارغونې په برخه کې اقدام کړی. 100% خوشحاله یو چې موږ ته دا زمینه د امارت لخوا د بیارغونې دغه څخه ریاست څخه موږ ډېر راضي یو چې موږ ته کوم دغه خدمت کېږي. نو په دې باندې هم بسنه نه کوو چې دغه کار موږ ته وشي. لارې هم خراب دي، سړکونه هم خراب دي، مکاتب نه لرو، مدرسې نه لرو. نو موږ په منطقه کې بیخي ډېرو شیانو ته ضرورت شته، ځکه چې دا ډېره ځپلې منطقه ده، ډېره خواره غریبه منطقه ده. موږ ته به دا ګټه ولري چې کاریزونه بیالې دا به موږ ته هم پخې شي، پیسې هم دا خلکو ته ورکوي، کارګري هم ورکوي. موږ خوشحاله یو له دې پروژې څخه. که چیرې په بل ملک کې خلک وي بیکاره وي، هغه باید دلې راشي او خپل ملک ته او خپله زمینه دلې برابره شي. د ناوې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي په تیرو 20 کلونو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې. دوی د تعلیم او روغتیا په برخه کې د ورته پروژو غوښتنه کوي. محمد یعقوب شرافت، افغانستان ملي تلویزیون، غزنی.